د څار درنو لیدونکو سلام. د نن ورځې بحث ته ښه راغلی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او د دې جګړې د اوربان په اړه کومې نښې نښانې نه لیدل کیږي. د سهار په ننني بحث کې پر دې غږیږو چې دا جګړه آیا د اوربند لوري یا د اوربند څه نښې نښانې په راتلونکي کې لیدل کیږي یا امکانات شته چې د نړۍ لوی قدرتونه د دې جګړې د درېدلو لپاره اقدام وکړي او که نه د جګړې لمن بلا پراخه او جګړه ممکن شدیده او د سیمې نورو هیوادونو ته هم وغځېږي. د دې موضوع په تړاو له خپلو درنو مېلمنو سره بحث عزیز معارج هم سټوډیو ته وصل شوی ده. معارج صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې تاسې روانه جګړه څنګه ارزوئ؟ د جګړې پلې یا هغه وزن د جګړې کوم لوري ته دروند دی؟ کوم هیوادونه تر دې مهاله پورې د برلاسۍ په ادعا کې تر ډېره بریده ویلی سو چې دوی بریالي دي؟ مننه. زه لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته، ګران میلمه ختمر صاحب ته، لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورې دا جګړه تصادفي نه ده. صحیح ده چې دکتورین یا صاحب نظر د نظامي وایي جګړه دوه ډوله پیل کېږي، یو تصادفي چې یو څه پېښ سي، یو پلان سوي. دا پلان سوې جګړه ده. دا له ډېر پخوا نه دې ته پروګرام جوړ و. ان تقریبا د 12 لسیزې مخکې کله چې د اخوندي رژیم خمیني له فرانسې راوسته غټ بل تصویر درلوده. دا حالت یې نه و چې په دې ډول باندې به ایران بیا راځي دوی ته دوی ګټو ته جګړه ټوله په ګټو ده. خلک هم نه کېږي دوی ګټه ده، نفوس کمي کلي ورانې کې دوی فابریکې دي بېرته راځي، کمپنیان دي دوی جوړوي، د قاطي و قیمتي هم کېږي دوی توکي خرڅېږي. دا لوی مالکین د جنګو ښیم په نړۍ کې څه دي او که وسله هم خرڅېږي، خو دا غټ لوی تجارت د وسلې ده. د تولید دپاره بهترین مارکېټونه دي دا جګړه کول. په بنان دوی دا نه غوښتل چې داسې دا رژیم به داسې ټینګ سي او خلک هم عام خلک هم د ایران دوی سره عادت پیدا کړي، عادي سي او روال به هم عادي روال سي نسبت په هغه اولو لسیزو کې چې ډېر شدید تبلیغات په دوی باندې کېدله. نو بیا څنګه 45 کاله د دې رژیم لپاره انتظار وسه او بالاخره اوس اقدام کیږي؟ ګټې تاوان کسولې ګټې، ځکه دوی لا ته نیابتي جنګونه پیل کړل په خلیج او په دې هلته په 1901 کال کې نکسان راغی، د جنګ ګلف او جي سي سي و دا پروګرامونه یې جوړ کړل او ویل سعودي قیچي کړ. په 1932 کال کې نوی حاکمیت او سعود په نوم راوسته. په ډېر سختۍ سره الهاشمي و الرشید کورنۍ له منځه یوړل، نجد و حجاز سراوجای کې هلته سیستم جوړ کړ، واړه واړه مملکتونه پیاړتیا دا یې ورغلی ده. په لبنان کې هلته ورته حزب الله جوړ کړی، په اسرائیل کې په بخښنه غواړم هلته په فلسطین کې حماس یې جوړ کړی، حمایه کوي. دې خواته په یمن کې حوثیان دي راپورته کوي. په خپله حافظ الاسد چې کله لاړ، بشر اسد چې ناست له همغه وخته دی ورسره ناسته و، پلانونه برنامې ورته جوړوي. خپله دته کله د تنګي هرمز کې یو ستونزه جوړه کړي، کله بله په عمان کې دی مداخله کوي، په امارات متحده کې دی منډي. نو بنام د دې نیابتي جګړې ختمول هلته انرژي مسله ده. د دفاع بندر کې د لواطا ګاز دي، دې خواته روسیه ناستریم 2 پایپلاین تیریات، امریکا غواړي پایپلاین تیر کړي، قطر نه نیولې تر کویت او تر سوریې و تر همدغه افاد تامار سینه پورې. دلته ده ورته مشکلات جوړ کړي په سعودي ته نورو ته. نو بنا نیابتي جګړې ورته راختمې کړو. اوس راغی دې ته چې دی اوس یا دوه کاره کېږي، یا به ته تسلیمېږي او خوندي نظام د بدي، ځکه شهزاده پهلوي خبرې خو موږ اورو بله ورځ باندې سه، او یا به یې داسې کوي چې ایران اقتصاد دومره ضعیفوي دا جنګو دا وهلو ټکولو باندې دا خو اوس یو چانس ورکړی چې ورسه بېرته جنګ د پلان او برنامه ورته جوړوي چې اصول د نړیوال دوی جوړ کړي، هغه د پښو لاندې نه سي، هغه نقص نه سي. اوس دا یې غواړي دا یې پرېښه ده چې هغه اسرائیل وولي. دلته بیا پاس ته بیا شورا امنیت فیصله مطابق د کنوانسیون 1940 کال او دغه پروتوکول اوم جرایم جنګي بیا پرې راباسي. بیا هلته خو د 15 هېوادونه چې قوت لري هغه هلته ناست. روس خو بیا نه شي کولی چې خپل نفوس په یا خپل خبره تعمیل کې په کار، ځکه دی خو عملا ګرفتار د اوکراین ده. هلته خو بیا ورته وایي چې په اوکراین کې سره مشکل جوړوم. دې چې کې نو ایران راګیر کېږي، بیا وایي تا خو ستا د بشري جرمونه مو کړل، جنایت دې مو کړ، بېګناه دې مو وژل، دا او دا اسنادونه کله چې پرې راوویستله بیا نو جنګ پیل کېږي، بیا نو سمه جګړه ورسره کوي.
چې دا به څه پېښېږي او څه به کېږي، یا به که هوښیار وي خو دا به چې دوی به تعامل ته کینی او معامله به ورسره کوي او بېغیر له هغه دا مشکل. دغه اوس یو خبره بخښنه غواړم ته یادم سوله او سیاست له دې ده چې موږ ورته ګورو. کله چې د اوربند او د سولې خبرې راغلې، مالکینو د جنګ چې جنګ یې پیل کړی ده، دې باندې اتومات اوس چې جنګ ته نور پلان نه جوړېږي. ځکه که دوی رښتیا سوله او اوربند او دا شیان کول ښه نو ولې جنګ پیل کاوه، ولې جګړه شروع کړه؟ خو جګړه خو داسې نه وه چې مثلا دوی نه رسنجولې، ټول آباد یې، وروستی راتلونکی دفتر مصارف ټول بخشونه ګټه او تاوان یې نو بیا ولې پیل کوله؟ هغه هم په دې شدت باندې چې هغه چې هم ساینتیستان ورته مړه کړل، هم نظامیان ورته مړه کړل، اوس نو او بنیادي ځایونه مو ورته وویشتل، خیر تخریج کوم اوس یو هفته قدره ورته صبر کوي چې دا یې ښه داسې وکړي، د ده باندې اسناد پیدا کړي، بیا راپرې راتاویږي، بیا یې نو ښکراور او زورور خو معلوم ده د ټول ناتو زور نو ایران لري خو نه لري طبعا. یا مثلا دی په روسیه او په چین راځي، چین آیا بیا راځي جګړه کوي نظامي، هغه خپل اقتصاد ته تاوان رسي، سبا چې په ټول کې په بند شوله خو چین بیا ختم ده. روسیه خپل هم په خلیج کې هلته مشکلات لري، هم دې خواته په اوکراین ته مشکلات لري، هم د اسیا مرکزي سره دلته مشکلات لري، هم خپل بازار او مارکیټ ته ګوري. نو بیا ایران سره تو په دې کچه باندې دی کولی شي ملاتړ یې وکړي چې نور هم غربي نړۍ او عربي نړۍ ځان ته دښمن کړي. خو طبعا اوس راګیر شوي خلک دي، دا د سیمې په ګټه ده، تقریبا د افغانستان په ګټه ده، ځکه دا داسې سیال هېواد داسې دښمني همیشه 50 کاله په افغانستان کې مداخله کړې ده، ولو ټکول یې کړي چې دښمن چې ضعیف شي خلکو په ګټه ده. همدغسې خلیج هېوادونه به ارامه شي، په سیمه کې د شرقي اروپا او دا ځایونه لوی ستونزې لوی مشکلات تر پرونه پورې اسلام دغه ایران موږ هلو ټکولو، دلته موږ مسلمانان وو، دلته وروري نه وه، دلته اسلام نه و، د مهاجر و تعالی سوخت تمام پرتې وو، افغاني په دا سوخته سپی او افغان رای مه پرېږده پاک ده، تر دې اندازې پورې تحقیر او توهین چې انسان بشر ته کړی ده. دغه کارونه د هم دلته افغانستان سره کړي، هم له بلوچستان او پاکستان سره کړي دي، هم له اذربایجان سره کړي، ترکیه تر پوزې ته راغلی د عراق خو تباه او برباد کړ. همدغسې په عربي هېوادو کې ورته وګورئ، په دغه لبنان کې حزب الله او دا جهان جوړ کړي، لبنانیان یې پرې مړه کړل، د اردن خلک یې تباه کړه، سوریه یې په بل مخ کړه په غربیانو. ولې چې دوی د غلا سیاستونه دا یکتازي حکومتونه خپل ملت ناراضه ده. در مننه کوم مارش صاحب. مارش صاحب، مهمه موضوع د ایران د هستوي پروګرام ده چې له یوې خوا پې بمبارۍ کېږي، له بلې خوا د راډیو اکټیف د وړانګو د وتلو موضوع مطرح کېږي چې چاپېریال ککړه وي. په ټوله کې غواړم وپوښتمه چې آیا اسرائیل به په دې بریالي سي چې د ایران اټومي پروګرام له منځه یوسي؟ ګوره یوه خبره وکړم، دا د اسرائیل جنګ نه ده د ایران سره، صحیح ده، دا واقع تسمال ده پلان د پروګرام ده. یو وخت دغه درون الوتکه چا ورکړه ایران ته، خانون دید چې تیاری امریکا افتید پهپادی ورته که چی ورته دی خالی رستوران را باسی ای افتید و ما ایره گرفتیم و ازی ساختیم. دا قصدی ورکر سوالا دا رقم جور کن جوړه کړي ته خرڅ کړي مې خو دوی په نوم باندې کېږي. دغه اټومي پروګرام خپله دوی واڅوله، جوړې کړي اول، بیا اوس ورته بانه او پلمه کوي. بله مسله د اسرائیل ما ویل دا نه ده، دا ولې ښه اسرائیل غوره سوی خپله خواستی مالکان شاته د پردې شاته یو بل وړاندې کوي، نو ولې اسرائیل ولې سعودي وړاندې نه کوي، ولې مثلا ترکیه وړاندې یعنی له اصلي مالکانو نه مو هدف امریکا ده؟ امریکا ده او امریکا راپورته د یهودانو کورنیان دي او شیان دي، دا مسایل دي په دنیا کې، دنیا چرخوي راڅرخوي، څوک چې مالک د هغه د چې شتمنۍ او لویې فابریکې لوی بانکونه د مالکان دي. خبره دې کې ده چې اسرائیل ولې دلته دوه د مملکتو اصلي دغه سیاسي رژیم ته ګوري، بنیاد په څه شي جوړ سوی، اتمر صاحب مې اشاره ورته درلوده، د دواړو سیاسي رژیم مذهبي ده، بنیاد د حاکمیت سیستم چې مخې ته بیایي په مذهب یې مخې ته بیایي، دغه یهودیزم ده، د شیعیزم ده، دا هم ساختګي جوړ سوی ده، هغه هم ساختګي جوړ سوی، دواړه جوړ کړي دي. د فراتیات په همدغسې خلک یې په راس کې کېنولي دي، پر دې شاته دواړه معاملې کوي، باران ظاهرا بڼه چې ګورې دواړه هغه دي، مثلا مقام داود د تملوت او د زهر د ټوله د تورات څخه هغه ټوله په هغه کې ستا په خپله په که حریري دي او که دا نورې دي یهودان هلته ناست دي، مختلف خپل باپتس مخ ته بیایي، دا وبښئ دغه څه نومې دغه کنیسې وو دا.
دې خواته ایران کې د شیعه ټول هغه مذاهب مختلف دي ټول په ایران کې پلي کېږي یو مسله. بله مسله چې ډېره مهمه ده هغه یهود د اسلام ده، دا یو ریشه لري. دغه دواړه سره واچو. درېیمه مسله چې ډېره مهمه په ارزښته ده چې په 9 هېوادو د دنیا د اټومي طاقت لرونکي یو اسرائیل ده چې ایران سره که جګړه کوي اسرائیل یې وکړي چې یو تهدید د اتوم ورته ولري، که دی سبا ته بالستیکي استعمالوي، هاپرسونیک استعمالوي، یا مثلا F-16 استعمالوي، هغه چې روسیې ورکړي هغه یادومه، یا مثلا S-400 او 500 استعمالوي چې هلته له هغې خوا نه بیا هغه بعضې سرګلولې چې دي هغه مې د تهدید چې بیا زه بیا اتوم لرم دا مې دې ته ساتلی د خپل دفاع لپاره لکه روسیه ته تهدید کوي. دغه مسله دا ټول سنجول سوي دي، دا راوړاندې ده. د اسرائیل جغوره قوه ډېر شته خو نشته طبعا. یو شپږو الوتکې که راغله د اسرائیل په نوم باندې بیا یې ګوره چې اسمان الوتکو ټاکسي معلوم نه له کوم چې راغلی څه کوي. بس ویشتل دي او هغه دي په دې باندې ایران سیاسون په دې باندې پیږي، خو دوی مجبور د خپلو بقا لپاره هم دا کار وکړي او په زمن کې دوی هم لاس پوچي دي. خو د خامنه‌ای خبرې ګوره ټول پیږي چې له غرب جنګ رامنځته تحمیلېږي، جنګ رامنځته کېږي، جنګ راوړي د جنګ خبرې کوي. یعنې هغوی سره لاس لري. یو وخت کې به خلکو ویلې که نه دا خپله وایي دا خامنه‌ای او خمیني هم عرب دي او دا اصلي بنیادي یهودان دي، ځان یې دا جوړ کړي. دې کې شک و تردید نشته. لکه وایي چې خمیني مړ کېدی د زمن یې ترور کړله، بل هغه یو کس په نوم د مشهد نه و، مشهدي، ټول مذهبي خلک ویل جانشینه دی د مثلا دا خامنه‌ای را پیدا کړ. دا اوسنی څه ناسته. اوس ګوره دا خپله د یو خوی په طرفداري خبرې کوي. مقام چې راجیګ سي هغه یو مخکنی ولسمشر چې په خبر پیدا هغوی سره وطن پرستي وکړه په همدغه په پالکوفره کې په دې وطن کې ویسته. هلکه غلی کښېنه ته دا خبرې مه کوه. دا زور و قوت ده. نو بنا نه دا جګړه دوام کوي. دا په سرات وایم دوامداره کېږي. د دې اثرات باید خلیج ته لاړ سي، دا اثرات باید اوکراین روسیې ته لاړ سي. دا مدیریت شوې جګړه ده، دا ساده جګړه نه ده. په دې به دوام کوي. ایرانیان به ګډوال کېږي تر هغه چې دغه رژیم به تغییر کوي. داسې بېرته پهلوي راځي که بل څوک راولي هغه بیا جدا مسله ده. خو دغه اوسنی وضعیت یو ستونزه مشکل چې د نړیوالو د غرب و شرق خپله روسیې ته هم دوی ګوشته جوړ کړي. دا خپله روسیه هم چې دوی راخیستې ده ښکېل کړې ده په سوریه کې په دې ځای کې ایران کړې. ویې ویلې که هغه څومره مخکې هغه پسکوبیس نومېده څومره دغه سخنګوی ویلې چې ایران سره موږ د ګټو پر بنیاد باندې ولاړ یو، که نه ایران سره دوست نه یو. بیا خپله په ایران کې دغه شورای اسلامي ورته که څه وایي نخبګان دي که څوک دي منظومې پارلمان ده. دغه یو کس ویلې چې روسیه و اعلان وکړه چې موږ سره دوستان نه دي، روس دوست شدن نمیتانه و دا و دا کیسې وي. یعنې دوی په یو نزاکت کې د یو بهرني سیاست په ګټو کې د دې لپاره د یو بل حمایت د غرب د تهدید دپاره کوي. په باطن کې دوی پیږي له حزب توده او حزب خلق مردمي و له دغه وخت نه دوی سره چندانې جوړ نه و، چندانې ښه حالت یې نه درلوده په هغه وخت زمان کې. ځکه بیا د غرب نه خمیني و دا کسان راغلل له فرانسې یې راوستله. نو په ټوله کې موږ ویلی شو چې د ایران له اوسني وضعیت نه نړۍ خلک خوشحال نه وو، اروپایان خوشحال نه وو. دوام صنعتي بخنه تولیدي د ګاز و هېواد ده. اخواته چې ګاز تولیدېږي په خلیج په دې جوړې کې نورو کې دا ستونزې مشکلاتو ته جوړوي. په عربي هېوادو کې په سیمه کې غرضونه کوي، هغسې غرضونه کوي چې بشر ته تاوان رسوي. یعنې واقعیت خبره ده. موږ په بیان تاکید کوم چې په احساساتي خبرو هم زبان هستیم، هم فرهنګ هستیم، هم داسې هېڅ شی نه اوسو. ډېره مننه کوکور ودان ماري صاحب. هغه لپاره همدغسې نور هېوادونه هم ترې ناراضه دي، باید یو تغییر پکې راسي. مننه کوم بیرته تاسو ته راګرځم. ماري صاحب ستاسو په نظر باندې په سیمه کې د امریکا ظاهري تحرکات چې تر ډېره برید د امریکا په دې مستقیما تورنه ده چې جګړه د امریکا ده او د اسرائیلو په واسطه یې پیل کړې ده، خو په سیمه کې ځینې څرګندونې یا تحرکات د امریکا د مهمو بیړیو انتقال په د جنگي بیړیو ځای پر ځای کېدل او د ځینو جنگي الوتکو انتقالاتو ته په کتو سره فکر کوئ چې په راتلونکي لنډ وخت کې د امریکا په مستقیم ډول د جګړې ته داخله شي؟ بله زما غږ اورئ؟ زما غږ راځي صاحب؟ مهرباني وکړئ ستاسې غږ اورو. دوی په خپله نه راځي.
دا کار دوی نه کوي. دوی پوهېږي چې بیا ما ته په خلیج کې دا کښتۍ او بېړۍ مې چې ولاړې دي او په تنګي هرمز کې د تیلو بېړۍ چې تېرېږي دې ته خطر پېښېږي. هر هېواد په نړۍ کې دا دا سیستمونه چې جوړ شوي دا پخوانی نظم نوین نه. نظم نوین اوس چې نقشې نوې جوړېږي، نوې نقشې طرحې راغلي دي دنیا کې خپرې شوي. دا ته ما سره هم ته پرتیدار دي نوې نقشې دا ته ټول راوړي ګرځي. اسرائیل څومره جوړېږي دې خوا ته نور نقشې جوړې شوي دي. دا کارونه تر کوم چې پورې روان دي. خبره دې کې ده چې پخواني نظم پر بنیاد باندې هر هېوادو ځان ته ژاندارم جوړ کړی. په دغه 1948 کال کې اسرائیل او پاکستان منځ سره راتلل دا تصادفي نه وه. دا خپل هغه وخت د کنیان او فلسطین دغه جونه ټول د نیول په سینا دښتې پورې دغه ځای اسرائیل ته ورکاوه. خو هغه وخت شوروي په قوت کې وه. د جنیف دوی پرېنښوده، فلسطین پرېښوده، معامله سره وسوله. لکه مخکې دغه سایکوپیکو کې او دې مسایلو کې چې امپراتوري د عثمانیه له منځه وړو تغییرات راوستله. په 1914 کال کې چې دا پروګرامونه اوس په هغه وخت کې نړیواله جګړه هم روانه وه. په 1920 کال کې پاسه پاکس د نقشه جوړه کړه دغه د خلیجو د سعودي او دې خلکشي کړله چې خلک وایي چې په پاپ کې ناست نشه وایي نقشه جوړه کړه په خلکو تطبیق کړه. دغه د زوراوه. نو هغه شیانو کې روسیې سره تفاهم سوی و. ځکه هغه وخت بیا 18 کال کې انقلاب هلته وسو او تغییرات شوروي د 22 کال کې جوړه شوله. ځکه دوی چې بیا مصطفی کمال اتاتورک راوسته او دا ړنګوله تفاهماتو په هغه بنیاد باندې فلسطین یې پرېښود او صرافات یې کېناوه. ځکه کېنهلته حکومت کولې ما په نوم. ځکه دې خوا ته مشکلات جوړ شوي وو. نور هم آلمان دوه ټوټې شوی وو. روسیې مداخله کوي، یمن کې مداخله شوې وه، په جنوبي امریکا کې هلته شوې وه، په خپله کیوبا کې. نو دغه مسایل زور وو. نو دا یې راوسته. دا یو ژاندارم دوی ځان ته جوړ کړه، دلته بل پاکستان کې جوړ کړه. دا خلک همیشه وایي چې والله دا دوه د سرطان دانې جوړې شاته هم سیمه نارامه شوه، دلته هم نارامه شوله، هلته هم جنجال نه جوړېږي، شرارت دلته هم. دا نه، دا دوی د پردې شاته نور دي. مستقیم ما وخت د آباد تشریح کړه چې ولې دا جوړ شوی، ولې په ده باندې جګړه کې، ولې خپله. اما د پردې شاته جنګ پیسه غواړي، البسه غواړي، لوژستیک غواړي، سلاح غواړي. علاوه مدیریت نه مدیریت هم غواړي. مدیریت یې باید لوی قوت په لاس کړي، هغه به حساب اداره ورته وکړي. دغه شاته نور ځي. په دې باندې ایرانیان خبر دي، روسان خبر دي، نړۍ خبر دي. هر څوک هوښیار ملکونه څه کوي؟ خپل تدابیر نیسي چې زوبه نه شي. او چې بیا سم هوښیار یې هغه پکې ګټې اخلي. هغه چې بیا ناپوهي نه پوهېږي هغه پکې قرباني ورکوي. دې خوا ته ښځ وي، ای خوا ته ښځ وي، سر د ده ملاتړ وکړه، دغه معلومه نه قرباني ورکوي او هر ټکوي. لکه دا بعض هېوادونه چې دي. اما هوښیار هېواد ځان ساتي، بیخي هوښیار هېواد له همدغه اړخونو نه ګټه پورته کوي. ځکه زه وایم چې موږ افغانان باید په دې کې مطلق بېطرفه اوسو. ایران موږ ته کومه ښه وضعیت نه ده کړی، نه غیر له لاس وهنې نه او غیر له تنظیم جوړولو افغانه او دا مسایل نه. موږ باید ډډه ترې وکړو. غربي نړۍ هم خفه نه کړو، ځکه تماره فقر او بدبختي د همدا وایي چې والله د نړیوالې مرستې بندې دي، نړۍ مرسته نه کوي. دا مرستې هم د همدې غربیانو دي. موږ څه کوو؟ موږ خپله فایده ترې واخلو، خپل حالات فکر کوو. دین هم دا، آیین هم دا، فکر هم دغه هم خپل ده. بله ماري صاحب، په ټوله کې که چېرې د بس وروستۍ پوښتنې ته راسمه چې وروستۍ نتیجه د دې جګړې څه ارزویه؟ کوم تغییرات دي چې په لنډ وخت کې به رامنځته کېږي او د ایران وروستی سرنوشت به څه کېدی شي یا د اسرائیلو؟ تل په سره په ایران کې تغییرات راولي او ایران ضعیفوي. دا نقشه مطلقا جوړه شوې ده، پلان هم دا ده. او چې ضعیفوي نور د سر پورته نه کړي. ځکه دوی د غټ مشکلات دا جوړ کړي. اسرائیل مادس نه کې کوران هم سي، بیا سبا به سبا چې ګورې دا وطن بمدک کارخانې او فابریکې ټول همدغه یهودانو په لاس کې دي. د په یو میاشت کې به ټول به تعاملات جوړوي. ایران ته بیا سخته ده. ایران د اوسپنه راوړلو، مثلا مواد راوړل، د شام مجبوره کمپنیانو دوی واخلي او خپل تیل بیا کې خرڅوي او شیان کوي. لږ مشکلات ته جوړېږي. او په ضمن کې ډیپلوماتیک او سیاسي فشار هم په نور هم زیاتوي. تر هغه چې تغییر د رژیم ته لاره برابره کړي. دا فتنه یې ضعیفوي. دا جنګ دوام کوي. دا خلک به دا فکرونه کوي چې اوربان سودا او د اوربان موربان چا کوله، اول جنګ نه کوي، جګړه نه کوله. په دنیا کې دا چې د سولې په نوم باندې کوم یونیورسټي چا نه دی لیدلی، نه چا پی ایچ ډي اخیستې ده. همدا ارکان حرب ده او همدغه جنګ ده او نه یې وسط تولیدېږي او فلاني پکې پی ایچ ډي واخیسته او دا او دا ده. په دې باندې خلک باید پوه دا نوې وسلې ولې جوړېږي، دا ولې نوې ارکان حرب منځته راځي، نوې میتودونه. یعنې جنګ روان ده، جګړه ده. دنیا له ساخته لا دې خوا ته پوره چې
که عقیده‌ای خبره ته لاړ شي خو قابل چې صابیل منډه کوي جنگ شروع سه نو بیا هماغه لښکر وي لښکر به ته سبا سیمو به راونیول لوټ به یې کړل ورسره که بیا پاسه پکې دیني او مذهبي جنګونه جوړ کړه مذهبونه مختلف کړه په دینو کې په یهودانو کې څو کتاب راوستل سه تقسیم یې کړه په جورجیا او اسپانیا او دې د تمدود د سردو تحریری د سردي خو ته زوره ده بیا په عیسویت کې راوسته کاتولیک د پروتستان د باپتست د اورتوډکس دی چرچ اف انګلند او دا کسب جنګونه ونه تریبي جنګونه نه ګوري چې 15 تر 2 میلیون نفر مړ کړل بیا د وسپایلی سوله په کېنا اصله په 1499 کال کې سوله سره وکړه بیا وروره سره د ملي جنګونو د ما وطن د ایتاله بیا ارزښتونه وسات چې دا د دیموکراسي د حقوق بشر د وسات د ارزښت ته ارزښت او جنگ اقتصادي جنگ اقتصاد من چرخي که څوک ته لاره جوړوي سي خپل استراتیژي جوړوي چې جوړي کني ولو ټکوسته 300 کال افغانستان کې جنگ په نورې وادو کې جنگ د پخوانو مثلا د فرعونانو په پیسې حکومت کوله لکه بل به وطن به غارت کې متورا د امپراتوران چیسته جوړه ده د لوی د روم امپراتوري د یونان امپراتوري د عثماني امپراتوري د سلطنه ده منګم چې قوت کو د سلطان محمود غزنوي امپراتوري درلودله د یعقوب الله صفاري درلودله د غوریانو درلودله د هوتکیانو و د ابدالیانو و قوت زور ټول دنیا هم دا کار کوي دغه جنگ او دغه شد منافع جنگ ده دوام لري ما وخت ویل په جنگ کې واسطه خاطی څنګه چې په مخدراتو کې او نفت کې پیسې دي په واسطه کې پیسې نه سپا ډېره زیاته مننه کوم ماري صاحب کور مودان خیال ځان ته ساعت او ګټه اخلو کنه نو بس لاس غرض مو پکې و بغیر غرض کې او نه حق به برنامه یا قرباني و ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو شنونکی عزیز مارج دا ډول د چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اسحاق قطمار له تاسې مننه د څار تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم ښه وخت